السلام علیکم مشرانو کشرانو. الله دا وکړي چې خواد او آباد وئ، خوشحال او په سکون مو غواړم. الله دا وکړي چې مونږ تاسو اتفاق اتحاد برابر شي، خو کېدلی نه شي، عقل یې نه مانی. ولې چې مونږ د تاسو په محلو کې او په ګاونډګري کې، په پښتو کې، په رسم په رواج کې ظلم دومره زیات شوی دی چې حد نه بهر دی، حد نه وتلې خبره ده. په دغې بریک کې د عزیزانو په بریک کې د ګاونډیانو په بریک کې حدیث دی چې کچیرې په یو ګاونډي باندې د تا د اور لوګی ورځي، خو د هغه نه د ستا ګاونډي تنګ وي، تاخیر وي، او دا د ستا لمونځ او داس نه قبلیږي. خو زه دا وایم چې اوس مونږ تاسو که په خپله عزیزګیري کې تربرونو عزیزونو سره چا رشته وي، خو هغه به زه منم، زما عقل او ضمیر یې مني چې هغه به وخت سره ښه تېرېږي. او که نور وي، که خټک دي، که وزیر دي، که بنیسی دي، که مروات دي، که هر کوم کې هر چیرته پښتون دی، زما خیال نشي چې دای د تربور نه تربور راضي وي، عزیز نه عزیز راضي وي. د ځکه په مونږ باندې الله پاک په جوړ جنت کې جهنم جوړ کړی دی. د وجه دا ده چې مونږ د چا په زړونو کې اخلاص او محبت مینه نشته. او که دا مینه محبت راغلل، نو فرعونان د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه د چا محبت زیات نشي کېدلی. دومره زیات محبت یې ور سره ورته ووایي چې یوره ووایه ماته پټ چې لا اله الا الله محمد رسول الله په غوږ پورې کلمات یې راکا، ورته ووایي چې تربیر مې یې خبره دی ځکه نشه منلی. نور زمونږ د تاسو د په حال رحم وکړي. هوښیار هغه سړی دی چې د هغه عزیز جور و جفا و شاته وغورځوي او د الله او د رسول لار اختیار کړي، هغه سړی په نفع کې دی. نور بغیر زمونږ ټول په کفر کې لګیایي، په کفر کې اخته، او د کفر نتیجه دا ده چې هر کور او هر دیار او هر غولی او هر مزار ډزیږي. دا غنن افغانستان خلق لیوانی نه دي، پاگل نه دي. دا چې چا سره ظلم کړی دی، هغه ظلم باوجوده نن دی لګیا دي خپل پورو کیږي چې په کومه طریقه وي. څوک یې د داش په طریقه وکاږي، څوک یې د علم په طریقه وکاږي، څوک یې چې کم دي په طالبانو په طریقه وکاږي، څوک یې څه وکاږي. خو خپل پور چې چا ظلم چا سره کړی دی، که په افغانستان کې دی، که په پاکستان کې دی، چې پښتون په کومه سیمه کې دی، هغه وباسي. او که چا صبر وکړو او د الله په خبرو، د رسول په خبرو باندې چې الله مونږ ته څه ویلي دي او مونږ ته څه ستایلي دي، که په باندې چا صبر وکړو، خو هغه خلک به انشاءالله په جنتونو کې وي. ولې چې یا به د شیطان او د خبیث نه مانی. نور یو سړی به ماته څوک په د 10 جهان شونه شي د پښتنو په سیمه کې چې دا د تربور نه دا راضي دی. ځکه قرآن درته وکم کنه، په قرآن سره به څوک درته ثابت په مونږ کو چې زه د دغې نه خوښ یم. خو الله دا زمونږ د تاسو په حال رحم وکړي چې که هر څوک ما یاد کړل یا څوک هر څوک ما نام د چا واخیستو، نو زه د دغه ورځې نه وایم، نه د چا په پارټۍ کې یم، نه د چا په غا کې یم. ما خپل عزیزان لرم، خپل ګاونډیان لرم، او ما الحمدلله ښه د چا نه نه دي لیدلي. دروغ نه وایم، ولې چې په قیامت من الله پوښتنه کوي او الله ته پته ده، او ګاونډي او عزیز ته خپله پته ده، د خپل ظلم، د خپل جور او د خپل ستم ورته پته ده، او هر چاته. خو زه بیا هم چوپه خوله یم، زما په خوله کاڼي یخي دي، درانه درانه غرونه مې په خوله یخي دي. زه وایم چې نه، چې هغه دنیا مې ترکه نشي. صرف په دا وجه غلی یم، نور مې نه هیر دی و چاته بد، نه مې هیریږي، او نه د څوک سوچ لري چې تربیر سړی ته ښه ویریږي د پښتین، او سړی ته بد ویریږي. نن چې ورو لګیا دو، لاس مړه شي، 5 مړه شي، 3 مړه شي، 8 مړه شي، دا ویلې مړېږي. دغه سوي وي
ظلمونه سوي اولی ظلم سره کړای وي نن پښتین هر سړی پس خو تای ظلم پیرا کوي کنه او الله پاک یې چې د جنت مې چې پیدا کړای دا مې څه د پورا پیدا کړای او د جهنم ها د څه د پورا پیدا کړای دی چې پسنګ کې هر وخت خوري د عزیزانو چې پسنګ کې هر وخت خوري د عزیزانو بیا شاته خې وهي د عزیزانو هغه خلک د ستا په جنازه کې نن ناست وي چې کوم خلک ته ووژني الحمدلله هغه ډېر پتا ژړا کوي الله اکبر ولا ته خو هر څه جواتي ان الله علیم بذات الصدور بیا یې شاته خې وهي د عزیزانو د عزیز بسل عزیز شي و عزیز تا د عزیز با سل عزیز شي و عزیز تا چې خوري هر ورځ دوکې د عزیزانو چې خوري هر ورځ دوکې د عزیزانو سبا ناس په مرکه کې د سړوي سبا ناس په مرکه کې د سړوي خون اخلي پنیټې د عزیزانو خون اخلي پنیټې د عزیزانو د غنن ډرامې خو ما لیدل نه وي د غنن ډرامې خو ما لیدل نه وي هر سبا چې وي سر پرې د عزیزانو هر سبا چې وي سر پرې د عزیزانو چې خیالي وزیره تا پسې جلسې کړي چې خیالي وزیره تا پسې جلسې کړي ځان خبر کا په نخرې د عزیزانو هر یوه په هر خبره په هر نقطه په هر ظلم په هر ستم په هر کردار یې ښه خبر یم خو د الله نه د دوی زندگی دا سوچ کوي چې دا په کومه طریقه روغ تیر شي نور خو مقصد دا دی چې که زه سل په مړه کنه سل په مړه که زه بیا مو زړه سوټ شي او نو چې کومه دوکانه د مو چې کومه دوکانه خپل مقصد پی راشي چې دمره ظلم یې سره کړای دی دمره زیاتای یې سره کړای دی او د هر سړی سره هر تربیر کړای دی د هر سړی سره هر تربیر کړای دی نور خو پرېږده چې ترز یای چې کومه دوکانه تربر سره ورته ویلوړ دی مثال چې شاید مو دی مثال چې کومه دوکانه دریږي تربر سره ویل چې هغه زور دی او زه چې کومه دو غریب یا د داس له بلګیا د ظلم جتای یو خدای پاک ته د سزا ورکړي د بېمان کدا د ورور وی چې د عزیز تربر سره دریږي خدای دې ترز یوي د تربر سره دریږي ځان خبر کا په نخره د عزیزانو د دروغ بازارونه درته جوړ کړي د دروغ بازارونه درته جوړ کړي ژړاوي مې د واده د عزیزانو ژړاوي مې د واده د عزیزانو چې د غره په سر ملاره چې د غره په سر ملره چیرته کور وای چې د غره په سر ملره چیرته کور وای چې په څنګ نوای نږدې د عزیزانو چې په څنګ نوای نږدې د عزیزانو د مو قسم کړای وي د مو پی ذات قسم کړای وي چې کړه عزیز او تربیره مو په ډکشه په دا ګناینا د زیتای د ظلم د میعاد څخه په دې ډکشه تویر کړی دي صرف د یو د الله د پورا دا مو ایمان نوي دا د مو یقین نوي کین نور دمرا جور او ستم د عزیز او د گاونډي اربنده قسم د توکه چې مثال قبله طریقې صرف د الله دی ویری نور په حق او مو حق زوی چې توبه خدای پاکه نور زنه شسولای الله دا د مو او د تاسو په حال رحم وکي پښتنو ورونو خپل پردو او مشرانو کشرانو صبر کوي دا وخت به تیر شي 2 ورځې ژوند دی او عزیز ته دا او ګاونډي ته دا د هر یو الله پاک عقل ورکی او صبر ورکی چې د ظلم زیاتای د غریبانو سره د مسکینانو سره نه کوي ولې چې یو ورځ بعد دغه نه پښتنه ځنې شي دا د په مثال دای خو ورکوي د خور عزیز تربیر عزیز صدای دا خو د مشر د ملک د خان چې کیمه د نواب د زوراوار د مالدار دا خو ورکوي خدا خو د خدای دی خوښه دا ډاریږي د مشرونو دا عزیزون ډاریږي سبو د وغي دا دغه نه ډاریږي نور شس نشته دی خو ذکر د پمیش باندې نن غیبال ور ټیټ دی نن په مونږ باندې دا چې کیمه د غضب ور ټیټ دی چې مونږ خپل عملونه دي او زمامه نسبه په ډیرو خلکو بد لګیږي که په چا بد لګیږي آفرین او که په چا خلګیږي آفرین